نن چې دلته څه باندې 200 یا تر دې زیات انجینران صاحبان فارغه کېږي، موږ دوی ته وایو چې ستاسو دغه امانت دی چې د نن نه وروسته تاسو به د وطن په جوړولو کې کوشش کوئ. موږ ډېر خلک دې ملک ته راغواړو یو، هغه د دې لپاره موږ ملک ته راځي، کار راسره کوي چې موږ هغو ته ډېرې تنخواوې ورکړو. خو تاسو په دې نیت باندې کار مه کوئ، تاسو په دې نیت کار وکړئ چې دلته یو اسلامي نظام راغلی دی، په ټول ملک کې امنیت دی، پر ټولو سرحداتو باندې نن هم مجاهدین ناست دي. که دغه سرحدات خوندي نشي، دا مجاهدین هغه رقم لکه هغه مخکې چې دي داسې قربانۍ ته تیار دي لکه دا 20 کاله چې قرباني ورکړې ده. نو هغه سرحدات مو دوی خوندي کړي دي. زما او ستا مسؤلیت نن دغه دی چې د وطن د پرمختګ او د آبادۍ او د سیال لپاره چې د دنیا سره سیال کو، دې سره خپل مسؤلیت ادا کړو.